بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمیتری ژیرنوف او مل پلاوی سره د کابل ښاروال مولوي عبدالرشید لیدنه. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستکي مرستیال په مشرۍ د پناه غوښتنې قانون د مسودې د ارزونې غونډې ترسره کېدل. او ایران په اردن کې د ارزق هوایي اډې ځینې برخې په نښه کړي. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبې د چنګاښ میاشتې 24مه نیټه ده. زه عزیز یم. دا بشپړ خبرونه دي. کابل ښاروال مولوي عبدالرشید په کابل کې د روسیې فدراسیون له سفیر دیمیتری ژیرنوف او مل پلاوی سره لیدنه کړې ده. په دې لیدنه کې دواړو لوریو د کابل ښاروالۍ او د روسیې د ښاروالیو ترمنځ د دوستانه اړیکو پر پراختیا، د زیربنایي پروژو او هوایي پلونو د طرحو د اداري وړتیاو د لوړولو او د ښاري مدیریت په برخه کې د بریالیو تجربو د تبادلې په اړه خبرې شوې دي. دغه راز د کابل ښاروال د دې ادارې د پراختیایي برنامو او پلانونو د تشریح کولو ترڅنګ د زیربنایي او ټولګټو پروژو د پلي کولو او د ښاري مدیریت په برخه کې د روسیې له فدراسیون سره د دوامداره همکاریو غوښتنه کړې ده. ورته مهال دیمیتری ژیرنوف د کابل ښاروالۍ د پراختیایي برنامو او پلانونو هرکلی کړی او ویلي دي چې د کابل ښار د آبادۍ لړۍ په چټکۍ سره روانه ده او د پخوا په پرتله د ښار په بڼه کې د پام وړ مثبت بدلون رامنځته شوی دی. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد په مشرۍ د پناه غوښتنې قانون د مسودې د ارزونې غونډه ترسره شوه. په یاد نسته کې د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عدلیې وزارتونو، محکمو او استخباراتو ریاست استازو هم ګډون درلود. ښاغلي راشد په یاد ناسته کې ویلي چې د پناه غوښتنې قانون باید د شرعي او اسلامي اصولو په پام کې نیولو سره د پناه غوښتنې د حق د تامین زمینه برابره کړي. پوهنې وزارت د کیفیت تضمین مرستیال مولوي عبدالخالق صادق د 1415 کال کانکور د مخکښو بریالیو زده کوونکو ستاینغونډه کې مراسمو کې وویل چې تر 40 کلونو وروسته افغانستان کې زده کړو او پرمختګ ته ډاډمنه زمینه برابره شوې ده. نوموړي وویل چې اسلامي امارت توانېدلی دی چې په ټول هیواد کې د ډاډمن امنیت په ټینګولو سره ولسونو ته د غوره ژوند کولو، زده کړو او پرمختګ زمینه برابره کړي. ښاغلي صادق له ځوانانو وغوښتل چې له شته فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې د پرمختګ او زده کړو لپاره هڅې چارې وساتي. او روسي خبره چې ایران اعلان کړی چې د سایقه عملیاتو 8م پړاو کې د بي پیلوټ الوتکو په کارولو سره په اردن کې د ارزق هوایي اډې ځینې برخې په نښه کړي دي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې ایران د نصر 2م عملیات 4م پړاو کې د کویټ په مینا عبدالله سیمه کې د امریکا د لوژستیکي چارو پر اصلي مرکز برید کړی او هغه یې ویجاړ کړی دی. قدرمن لیدونکو له ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.